افغانستان یو داسې هیواد دی چې په پراخه کچه د درملو او طبي محصولاتو په ګډون په وارداتو تکیه کوي. ترکیه هم د هغو هیوادونو له ډلې ده چې افغانستان ته درمل او طبي توکي صادروي. د خپل نسبتاً ښه کیفیت له امله په دې هیواد کې تولید شوي درمل د هند، پاکستان او ایران څخه د وارداتو سربیره د افغانستان د درملو بازار برخه جوړوي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت ترکیه ته د درملو او روغتیايي محصولاتو د تنظیم ادارې د عمومي رئیس نعیم الله ایوبي په مشرۍ د دې وزارت د یو پلاوي له سفره خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویل چې ترکیه ته د خپل سفر په لړ کې به پلاوی د ترکیه د درملو ادارې له چارواکو سره وګوري او د درملو او نورو روغتیايي محصولاتو د تنظیم پورې اړوند مهمو مسلو په اړه به بحث وکړي. د ښاغلي زمان پر وینا پلاوی به د هیواد د درملو له کارخونو هم لیدنه وکړي. د عامه روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې له هغه هیواد د درملو د تولید او واردولو د لا همغږۍ لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د درملو او روغتیايي محصولاتو د تنظیم لوري رئیس حافظ ډاکټر نعیم الله ایوبي له خپل مل تخنیکي پلاوي سره ترکیه هیواد ته په رسمي سفر لاړ. د عامه روغتیا وزارت د پلاوي بعد د دې سفر په ترڅ کې د ترکیه هیواد د درملو ادارې اړوند مسؤلینو سره لیدنې تر سره او د درملو او روغتیايي محصولاتو د تنظیم اړوند په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې تر سره کړې. همدارنګه د سفر په جریان کې به د ترکیه هیواد د درملو تولیدي فابریکو څخه تخنیکي پلاوي لیدنه هم وکړي. دغه راز د سفر په جریان کې به هڅه وشي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د درملو تولید برخه کې لا همغږي رامنځته شي او په لنډمهاله او اوږدمهاله توګه به د هیواد اوسیدونکو ته د لوړ کیفیت او مناسب قیمت درمل برابر کړي. تر دې وړاندې د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي او د وزارت پلاوي له پاکستان سره د سوداګریزو لارو له تړلو وروسته هند، قزاقستان او بنگلاديش هیواد ته سفرونه کړي دي چې موخه یې پاکستان ته د بدیلو لارو موندل او د روغتیا همکارۍ پیاوړتیا ده. تجارت با کشور ترکیه از لحاظ کیفیت و امنیت دارویی و همچنان یک تولید کننده و صادر کننده استاندارد دارویی و نجات افغانستان از بازارهای سنتی و قاچاقی پاکستان و هندوستان میتونه یک گام موثر و خوب باشد. و گام دومی که باید در عرصه برداشته شود تضمین و تعیین کیفیت در داخل افغانستان هم باید جدی در نظر گرفته شود و یک کمیته خاص باشد تا از تقلب در داروها جلوگیری شود. ترکیه د افغانستان د روغتیا سکتور په پیاوړتیا کې یو مهم شریک دی چې تمرکز یې د روغتیايي تاسیساتو سمبالول، د روغتیا پالانو ظرفیت لوړول او د طبي تجربو تبادله ده. د ترکیه د نړیوالې همکارۍ ادارې یا ټیکا او د ترکیه د سرې میاشتې په څیر ادارو له لارې انقرې ملاتړ د افغان ترک روغتونونو ملاتړ په ګډون په هیواد کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی دی.